السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خواږو طالبانو ورونو، تاسې د معرب او مبني بحث شروع کړی دی. بیا مو د معرب تعریف هم وکړه، همداسې د معرب حکم مو پرون بیان کا، او ورسره مو د اعرابو تقسیم ته هم اشاره وکړه چې اعراب په څو قسمه دي: اعراب لفظي، اعراب تقدیري. بیا اعراب لفظي هم په 2 قسمه دي: اعراب لفظي ذاتي، اعراب لفظي وصفي. همدارنګه تقدیري هم په 2 قسمه ده: اعراب تقدیري ذاتي او اعراب تقدیري وصفي. نن به انشاءالله الاعراب ما به یختلف دغه ځینه عبارت یایو. نو اول به عبارت زه تاسو ته وایم: الاعراب ما به يختلف آخر المعرب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والألف والياء. وإعراب الاسم على 3 أنواع: رفع ونصب وجر. والعامل ما به رفع أو نصب أو جر. ومحل الإعراب من الاسم هو الحرف الأخير. مثال الكل نحو قام زيد فقام عامل وزيد معرب وزمة إعراب والدال محل الإعراب. ترجمه ته غوږ ونیسئ. الاعراب اعراب چې دي چاته یایي؟ ما به یختلف آخر المعرب. اعراب هغه حرف ده یا هغه حرکت ده چې د هغه په سبب سره د معرب آخري مختلف کیږي. كالضمة والفتحة والكسرة، لکه ضمه ده، فتحه ده، کسره ده. والواو والالف والياء، او همدارنګې واو شو، الف شو او یا شو. واعراب الاسم على 3 انواع، او د اسم اعراب چې دی په 3 قسمه دي: رفع ونصب وجر، چې یو رفع ده، بل نصب ده او بل جر ده. والعامل عامل چاته یایي؟ ما به رفع او نصب او جر، چې د عامل په سبب سره یا رفع راځي یا نصب راځي یا جر راځي. ومحل الاعراب، او محل د اعراب چاته یایي؟ من الاسم، محل د اعراب د اسم چې ده هو الحرف الاخیر، هغه اسم کې آخري حرف چې وي هغه محل اعراب وي. مثال الکل د ټولو مثال ته غوږ شوي: قام زید، لکه قام زید کې چې ده. فقام، نو قامه چې ده عامل، دا پکې عامل شو. وزید، او دا زید چې پکې شی ده معرب، دا پکې معرب شو. والضمة، او ضمه پکې شی ده اعراب، دا پکې اعراب شو. والدال، او د آخري زید کې چې دال ده محل الاعراب، دا پکې محل الاعراب ده. خلاصه د مباحث شی شوه. خلاصه د بحث ملګرو دغه یو څو خبرې دي. اوله خبره د اعراب التشریح سره د مثالاتو، چې دا د کوم ځای نه ده؟ الاعراب نه ونیسه ته والیاء پورې دا بحث ده. دویم بحث پکې د اعراب اقسام دي. اعراب اقسام چې دي هغه د کوم ځای نه دي؟ و اعراب الاسم نه ونیسه تر وجر پورې دي. دریم بحث پکې چې ده عامل تعریف ده. عامل تعریف والعامل نه ونیسه تر جر پورې. څلورم بحث پکې ده محل الاعراب. محل الاعراب د کوم ځای نه ده؟ محل الاعراب نه ونیسه تر اخیره پورې. پنځم بحث پکې د ټولو خبرو مثالات. اولې خبرې ته به راشو د اعراب التشریح سره د مثاله. د په اعراب تعریف چې کړه په شروع کې ما راوړلې ده. ما راوړلې ځکه چې اعراب عام دي. ما تاسو ته پرون هم ویلي وو چې اعراب کله په شکل ده حرکت کې وي، او کله اعراب په شکل ده حرف کې وي. پرون مو دا خبره کړې وه که نه، چې ما تاسو ته ووې چې کوم اعراب لفظي وي او که تقدیري وي دا په 2 قسمه دي. ذاتي کوم اعراب دي؟ ذاتي هغه اعراب ته ویلی شي چې د معرب آخري حرف په بل حرف سره بدل شي. دا به کله کیږي چې کله د معرب اعراب په حالات ده
حرف کې وي. مثال مې در کړی و جاءني ابوکا ورأیت اباکا ومررت بابیکا. دا اعراب حرفي شول. او اعراب لفظي وصفي چاته یایي چې کله د معرب آخري حرف حرکت په بل حرکت سره بدل شي. دا به کله کېږي چې کله معرب باندې اعراب په شکل د حرکت کې وي. لکه جاءني زید رأیت زیدن مررت بزیدن. نو کله پکې ضمه شوه، کله پکې نصب شو، کله پکې جر شو. او اعراب حرفي کې چې دی ضمې دپاره واو دی لکه جاءني ابوکا، او د نصب دپاره الف دی لکه رأیت اباکا، او د جر دپاره یا دی لکه مررت بابیکا. دا خو پرونی بحث و، ما تاسو ته بیا یې ورته رایاد کړه. ښه نو د اعرابو په تعریف کې ما راوړلی دی، او ما چې دی عام دی که هغه حرفي اعراب وي او که حرکتي اعراب وي. بیا یې پکې راوړلی دی ما بیهي. دا با چې دی دا د سببیت دی، یعنې د دې اعرابو د سبب د وجې نه، یعنې د حرف او د دغو د سبب د وجې نه د معرب آخري بدلیږي را بدلیږي. نو عبارت مطلب شی شو اعراب د هغه حرف یا د هغه حرکت نوم دی چې د هغه د سبب د وجې نه د معرب آخري کې تبدیلي راشي. لکه ضمه، فتحه، کسره. دا د حرکت والا مثال دی. ښه پرون مې هم تاسو ته دا خبره واضحه کړې. یا واو، الف او یا، دا د حرف والا مثال دی. مثال به انشاءالله اخره کې بیا ولګو. دویم بحث د اعراب اقسام. اگر چې که تاسې سوچ وکړو چې مطلقاً اعراب چې دی دا په 4 قسمه دي: رفع، نصب، جر او جزم. نو مصنف علیه رحمت دلته 3 قسمه ویلې ذکر کړي. جواب به دا وکړي چې دلته د اسم بحث روان دی، او په اسم باندې دا 3 قسمه اعراب جاری کیږي: رفع، نصب، جر. په اسم باندې جزم نه راځي، او جزم چې دی دا فعل سره خاص دی، نو هغه به بیا وروسته انشاءالله یایو. ښه چې دغه ځای کې مو سوچ وي. اصل کې مطلقاً اعراب په 4 قسمه دي: رفع، نصب، جزم. نو رفع، نصب، جر، جزم دا د فعل والا دي، او رفع، نصب، جر دا د اسم والا دي. ښه دریمه خبره عامل تعریف یې کړی دی. عامل چاته یایي؟ عامل په لغت کې مطلب یې دی کارکوونکی، لیکن د نحاتو په اصطلاح کې عامل هغه څیز دی چې د هغه په ذریعې سره د معرب په آخره کې کله رفع راځي، کله نصب راځي، کله جر راځي. نو دا خو د کوم عامل تعریف شو؟ دا د اسم والا عامل تعریف شو. ښه او چې مطلقاً عامل تعریف کوي بیا به څنګه کوي چې عامل هغه څیز دی چې د هغه په ذریعې سره ما اوجب کون آخر الکلمة رفعا او نصبا او جرا او جزما. نو دا اوس عام تعریف شو. دغه کې چې دی اوس د فعل هم داخل شو. مخکې مو د اسم عامل تعریف وکړه. ښه انشاءالله دغه نه به پوه شوي وئ. نو مصنف علیه رحمت د اسم بحث شروع کړی، نو ځکه د اسم عامل تعریف یې کړی دی، جزم ته اشاره پکې نه دی کړی. به طور فایده یوه خبره درته کوم، عامل ابتداءً په 2 قسمه وي: یو عامل لفظي او بل عامل معنوي. دا د شرح حامد عامل سره تعلق لري. عامل لفظي بیا په 2 قسمه دی: یو سماعي او بل قیاسي. نو عاملان په 3 قسمه شول مو سره. اول نمبر عامل لفظي سماعي، یعنی چې کوم په زبان سره ادا شي او د اهل عربو د سما سره تعلق لري، د کومې قاعدې او قانون پکې دخل نه وي. ټیک شه؟ دغه بیا 14 اقسام دي، 14 انواع دي، او ټوټل تعداد 91 راځي. په شرح عامل کې تاسې یې دي. دویم نمبر عامل لفظي قیاسي. دا هغه عامل چې په ژبې سره هم ادا شي او د قاعدې او قانون ته پکې دخل وي. دا بیا په 2 قسمه دي. دریم نمبر عامل معنوي، یعنی هغه عامل چې ژبې سره ادا نشي، دا بیا په 2 قسمه دی. دا به انشاءالله وخت سره بیا مو تاسو وایي، خو دا ما به طور فایدې تاسو ته ووایي. 4م نمبر بحث د محترم محل الاعراب. د محل الاعراب څه معنا ده؟ دا اسانه ده، دا پرونه مو وضاحت کړی و. ښه محل خو اسم ظرف ده که نه، ځای ده
یو څیز، حل یحل نه ده، یعنی د کوزېدلو ځای، د څه شي ځای؟ د کوزېدلو ځای. ښه، نو محل الاعراب مطلب شی شه چې کوم ځای کې اعراب کوزېږي، کوم ځای کې چې اعراب لګېږي. ښه، نو اصطلاح د نحاتو کې محل الاعراب چاته یې د اسم معرب آخري حرف ته څه ییلی شي؟ هغه ته محل الاعراب ییلی شي. اسانه ده. متاسې ویلي وو په د نحوې تعریف کې چې نحوه غرض یې شی دی چې دا متاسې ته د کلمې په آخره کې چې کوم رفع نصب جر کې غلطي مونه کېږي هغې نه متاسې ساتي. نو دا د کلمې آخره سره تعلق ساتي، نو محل اعراب هم د کلمې په آخره کې راځي. ښه، داسې نه چې مثال خبره په د کلمې په دویم حرف یا په اول حرف کې تاسو اعراب جاری کوئ. نه، نحات چې دي د کلمې اول دویم سره تعلق نه لري، نحات د کلمې آخري حرف سره تعلق لري، که هغه څلورم وي که پنځم وي که شپږم وي که دویم وي که دریم وي. مثال خبره لکه زیدون. زیدون کې چې د محترمو قام زیدون، نو دا زیدون کې دال چې دا محل الاعراب شه. اوس دا ټولو خبرو ته به مو مثالات ذکر کو انشاءالله. لکه قام زیدون. قام زیدون کې چې د اول به قام راواخلو چې دا پکې عامل دی، ځکه همدغه د سبب د وجې نه معرب په آخره کې شی راغلی دی، رفع راغلی دی چې زیدون باندې مو رفع ولګوله چې دا ورته فاعل شوی دی. او زید معرب دی، ویلې چې زید باندې اعراب څه شوي دي؟ ظاهر شوي دي. هغه کوم یو اعراب پې ظاهر شوی دی؟ رفع پې ظاهره شوی دی. او زید چې دی، زید کې دال دا محل الاعراب دی، ویلې چې دغه باندې ضمه مو لګولی دی. ښه، بحث رابع په تقسیم د اعرابو کې، خو اعراب تقسیم کوي په اعتبار د ذات سره. ښه، تقدیري سره دوی کار نه لري. فی الحال اعراب ابتداءً په دوه قسمه دي، اعراب بالحرکه او اعراب بالحرف. یعنی که معرب په آخره کې اعراب په حرکت سره ولوستلی شي نو دغه ته اعراب بالحرکت ویلی شي، او د دغه دویم نوم چې دی اعراب حرکتي، یا بل نوم چې دی اعراب بالاصل دی. ښه، دا نومونه یاد ساتوئ. او که چېرته د معرب په آخره کې اعراب په حرف سره ولوستلی شي نو دغه ته اعراب بالحرف ویلی شي، او دغه دویم نوم دی اعراب حرفي یا اعراب بالفرع. بیا د هر یو دوه قسمه دي، لفظي چې په زبان سره ادا شي او تقدیري چې ژبې سره ادا نشي لیکن عقل سره متفاته ولګېږي. نو ټوټل څلور قسمه شول. پرون هم درته دا تقسیم کړی وه، لکه اعراب بالحرکت لفظي، دویم نمبر اعراب بالحرکت تقدیري، دریم نمبر اعراب بالحرف لفظي، څلورم نمبر اعراب بالحرف تقدیري. ټیک شه، دغه کې مزید تقسیم هم کیږي. د هر یو بیا دوه قسمه نوره جوړیږي، حقیقي یعنی هغه باندې چې اعراب حقیقتا ولوستلی شي، حکمي یعنی هغه باندې اعراب حقیقتا خو نه لوستلی شي لیکن هغوی باندې رفع نصب جر حکم ولګولی شي. نو دغه لحاظ سره د اعراب ټوټل اته قسمه جوړ شول. ښه، اعراب بالحرکت لفظي حقیقي، دویم نمبر اعراب بالحرکت لفظي حکمي، دریم نمبر اعراب بالحرکت تقدیري حقیقي، څلورم نمبر اعراب بالحرکت تقدیري حکمي. نو همدا رقم ته چې دا څلور ما تاسو ته مثالات ډېر کړل، اوس دغو کې صرف حرکت لرې کوئ، حرفي پکې ولګوئ، نو څلور به هغه شي اته به شي. زه هغه به هم درته زه وایم. اعراب بالحرف لفظي حکمي، پنځه. شپږم نمبر اعراب بالحرف تقدیري حقیقي، دا شپږ. اووم نمبر اعراب بالحرف تقدیري حکمي، و. او اتم نمبر اعراب بالحرف لفظي حقیقي. دا اته قسمه شول اعرابو. خیر د مثالونه به هم زه تاسو ته ډېر کمې. ښه، اول نمبر به راشو الاعراب بالحرکه. اعراب او اعراب په څو قسمه دي؟ الاعراب په دوه قسمه دي، بالحرکه او بالحرف. اول به بالحرکه تقسیم وکړو. بالحرکت بیا په دوه قسمه دي، لفظي او تقدیري. لفظي بیا په دوه قسمه دي، حقیقي او حکمي. د حقیقي مثال دی جاءني زید، رأيت زیدا، مررت بزید. او حکمي مثال جاءني عمرو ورأيت عمرا ومررت بعمر. ګورې امرون باندې
حکمن د رفع حکم لګېدلی او د اعراب بالحرکت تقدیري هم دوه قسمه دي حقیقي لکه جاءني فتن و رأیت فتن و مررت بفتن دغه باندې حقیقت کې خو لګېدلی دی اعراب خو تقدیرا او حکمي جاءني موسی و رأیت موسی و مررت بموسی او اعراب بالحرف لفظي هم په دوه قسمه دي حقیقي او حکمي دي حقیقي مثال جاءني ابوک رأیت اباک و مررت بابيک حکمي مثال رأیت مسلمین و مررت بمسلمین او د تقدیری مثال تقدیری هم په دوه قسمه دي حقیقي حکمي جاءني ابو القوم و رأیت ابا القوم و مررت بابي القوم او د حکمي مثال رأیت المسلمي القوم و مررت بمسلمي القوم نو نن دا د اعراب بحث ما تاسو ته وکړه اوس به تاسو ته لږه انشاءالله اجرا پکې وکمې اجرا خو دومره سخته نه ده د مرب بحث چې دی لږ معمولي غونته دقیق ده نو طلبه اکثر پکې غلطیږي نو تاسو دلته لږ توجه ډیره کوئ د سبقونو کې نوټ خامخا ځان سره لیکوئ نو تاسو ته به بیا انشاءالله ډیره اسانه شي پرون هغه ورځ مو تاسې د معرب او مبني بحث شروع کړی وه نو نن به لږ به زه تاسو ته د معرب د قرآن نه مثالات ذکر کمې صحیح ده که نه انشاءالله ښه معرب تعریف مو څنګه کړی وه چې په ترکیب کې واقع شوی وي او د مبني الاصل سره مشابه نه وي لکه مثال خبره ان الانسان لکفور لکفور چې دی دا پکې معرب دی ویلې هم په ترکیب کې واقع شوی او هم مبني الاصل سره مشابه نه ده حدیث شریف ده البرکتو تنزلو وسط الطعام برکت چې دی نازلیږي په د طعام په مابین کې دلته البرکه معرب ده هم په ترکیب کې واقع شوی او نه دی مبني الاصل سره مشابه ده وان الله لهو الغني الحمید دلته دا هو چې دی دا پکې مبني ده ویلې چې دا ترکیب کې خو واقع شوی ده خو مبني الاصل سره څه ده مشابهت لري ضمیر ده ان ذلك فی کتاب ذلك پکې مبني ده ترکیب کې اگر چې واقع شوی ده خو دا چا سره مشابهت لري مبني الاصل سره طعام الاثنين کاف للثلاثه طعام پکې معرب ده ځکه چې نه مبني الاصل سره مشابهت لري او بل ترکیب کې واقع شوی ده ښه نو نن دپاره همدا درس بس ده انشاءالله سبا ته بیا د اعرابو کې اجرا کوو انشاءالله وما علینا الا البلاغ